قدرمنو میلمنو ستاسو حوصله مندي او زحمت چې دلته هم د کتاب د مخکتنې په خاطر راغلی وی دا د قدر وړ دی. تاسو ټول نه مننه دوستانو. ماشاءالله غونډه ډېره ښایسته غونډه وه، مینه غونډه وه. دوستانو پکې ښه نظم دا مخکې لکه د تېرو غونډو په شان دا غونډه هم یو خاص نظم لره او مشرانو چې کومې خبرې وکړې قدرمن قریشي صاحب، کټوازی صاحب، وزیري صاحب او نورو دوستانو، ورزنګ صاحب، دا خبرې واقعا د هغې احساس هم د قدر وړ دی. د کتاب د مخکتنې په باره کې چې کومې کتنې وشي او دوستانو شعرونه ډېر ښایسته شعرونه ویلي. هغه زموږ یو ورور دري ژبه کې مثنوي ویلې، ډېر ښکلی ویلي. او نور دوستانو غزلې چې کوم چا غزلې ویلې ښایسته غزلې ویلې، زمزمې هم ډېرې ښایسته. یا به ځینې دوستان کیدای شي ځکه تعداد د ملګرو زیات دی او دا اوس خو نو نشو کولی چې ټولو ته موږ وخت ورکړو ځکه د جمعې ورځ هم ده. او دغه یوه غوښتنه تکراري کومه دی ولې نه مني نه پوهېږم. دا نطاقان درته یادومه. نطاقان دا راجع کېږي یو څلور شپږ بیتونه وایي. وروره شپږ بیتونه مه وایه په لحاظ د خدای. دلته خلکو دا نوبت مراعات کړه که نه، ته خپل ته مکمل شعر وې شپږ بیته وې څلور بیته وې مه وایه. وخت ډېر و خیر دی ووایه، څه مهمه نه ده که نه. اوس څه ښه پوهېږو د اعتداد ملګري پاتې شو. تا چې هر ځل راجع شوی هر نطاق چې راجع شوی دی او بسته شعر ویلی دی مه ویوئ که نه. داسې وخت مه ضایع کوئ. ځکه دی راغلي همدې محفل ته دي. که یو ځل یو بیت وایې صحیح ده، یو ځل یې بیخي مه وایه. محترم فلاني نه هیله کوو چې راشي خپل دریځ ته خپل شعر وړاندې. محترم فلاني نه هیله کوو چې راشي خپله مقاله وړاندې کړي. تاسو ور پړپړه شروع کړئ چې فلاني صاحب خوشحال بابا داسې ویلي دي، خفه کېږئ مه، خیر دی. دا مې داسې ډېرې خاطرې ویل چې ته ګوره بهیروال یو تعداد ملګري پاتې شول که نه. زه خو پېژنم ټول. ما هدف دی کې و، زه د دوی په شعرونو باندې دغه نه لرم، انتقاد نه. واقعا ښه شعرونه وایي، ښه قطعې وایي، یعنې د ارزښت وړ دي. دا ما هېڅکله نه دي ویلي، صرف ما د وخت د خاطره ویلي دي چې تاسې وخت مه ضایع کوئ په دې باندې. ځکه دا دستور نه دی چې خامخا دې نطق پاڅېږي او شپږ بیتونه یا 5 بیتونه یا 4 بیتونه دي وایي. هېڅ دې نه وایي، یو بیت دی وایي یا دې بیخي نه وایي. فلاني نه هیله کوو چې را دې شي خپل دغه دې وایي. محترم نه هیله کوو چې دا ګورئ دلته وخت نه ضایع کېږي. ما دا نه دي ویلي چې خدای ناخواسته دی نه وایي که نه، ودې وایي مګر په موقع سره د وخت پر دغه سره. په هر صورت وخت ډېر کم دی. تاسو ټولو نه مننه دوستانو چې دلته هم زحمت ویستلی و. نطاقان وروڼه رانه خفه نه شي، خیر دی. او زموږ ټول د زړه سره استئ وروڼه استئ زموږ تاسو ټول چې هغه دوستان چې پاتې دي زه هم ترېنه بښنه غواړم. خیر دی، بل موقع به انشاءالله ورته مساعده شي. او د جمعې ښه ورځ تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. خوشحاله اوسئ.